अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगुरू په 1935 کې په سنگاپور کې یو ملټری بیس جوړ شو او دا دوه بلډینګ یې د سنگاپور په یوه علاقه چنګای کې موجود وي. هغه ټیم په سنگاپور کې برتانیا حکومت کولو. په دې دوه بلډینګونو کې یو هسپتال هم جوړ شو چې په هغې کې به د برتانیا د فوجیانو علاج کېدو او د هغې هسپتال نوم چنګای هسپتال و. خو لیکن اووه کاله پس په 1942 کې جاپان په سنگاپور باندې حمله وکړه او سنگاپور یې د برتانیا نه قبضه کړ. د جاپان فوجیانو دغه دوه بلډینګ هم قبضه کړي او بیا به په دې کې جنگي قیدیان بندول. ویل کېږي چې په دې هسپتال کې د جاپان فوجیانو ډېرې خطرناکې کمرې جوړې کړې وې او په دې کمرو کې به جنگي قیدیانو باندې دومره ظلم کول شو چې د هغوی نه به په ژوندوني باندې ګردې وغیره اوښکې. او دا هم ویل کېږي چې د جاپان فوجیانو به د دې جنگي قیدیانو غوښې خوړې. خو لیکن د هغې وخت نه بعد په دې هسپتال کې عجیبه هر څه شروع شو. ویل کېږي چې په دې هسپتال کې به داسې مریضان په نظر راتلل چې هغه به په دې هسپتال کې د سره موجود نو او ډېرو ډاکټرانو او نرسانو به داسې مریضان لیدل چې هغه به ډېر زیات زخمي وو. خو لیکن اچانک به هغه غیب شو او چاته به هم پته نه وه چې دا قیدیان چېرته غیب شو. دا کیسې هغه ټایم د جاپان په فوجیانو کې ډېرې زیاتې مشهورې شوې. بهرحال وخت تېرېدو او سنگاپور اخر آزاد شو. د دې هسپتال نومونه څو ځل بدل شو خو لیکن په آخر کې د دې هسپتال نوم چنګای هسپتال کېښودی شو. د دې نه بعد به دغلته د فوجیانو نه بلکې د عامو خلکو علاج هم کېدو. خو لیکن په 1997 کې دا هسپتال بند شو. اصل کې دا هسپتال ډېر سیټ ته او مریض د یو ځای نه بل ځای ته وړو کې ډېر ټایم لګېدو. د دې د وجې حکومت دا هسپتال بند کو. خو لیکن دا کهاني دلته هم ختمه نه شوه. ملګرو په 1997 کې چې کله دا هسپتال بند شو نو په دې هسپتال کې عجیبه واقعات شروع شو. ویل کېږي چې دې هسپتال ته به خلک د تور جادو دپاره راتلل او اوس هم په دې کمرو کې هغه نشانات موجود دي. ملګرو څوک چې دې هسپتال ته لاړ شي نو هغوی ته داسې ښکاري چې په دې هسپتال کې ډېر خلک د درد د وجې چج وهي. او بله عجیبه خبره دا ده چې په دې هسپتال کې خلکو ته نرسانې په نظر راځي چې هغه په دې هسپتال کې ګرځي. دغه نرسانې د یو سکند دپاره د خلکو مخې ته راشي او بیا اچانک غیبې شي. او په دې هسپتال کې خلکو ډېر فوجیان هم لیدلی دي چې هغه ګډ ګرځي. د دې خبرو نه پس دا ځای په سنگاپور کې د ټولو نه خطرناک ځای جوړ شي او دې ځای نه خلک دومره سخت تېرېږي چې دلته یو ټکسي هم نه ځي. داسې خو د سنگاپور حکومت په دې ځای باندې پابندي لګولې ده خو لیکن ډېر خلک د داسې واقعات پته لګولو دپاره دې ځای ته ځي. په دې هسپتال باندې په 2010 کې یو فلم هم جوړ شوی و چې د هغې نوم هونټډ چنګي و او د دې فلم په دوران کې احترام ته عجیبه هر څه ښکاره شوي و. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. الیابېږو به په یو بله ښه ویډیو کې د الله په امان.